راځي چې دلته زه د خلکو سره خبرې وکړم. دا کاکاو ګورم، د دې دکان ګورئ، د مرغیو شرار یې ګورئ او ډېر زړه راښکونکی ځای دی. ما ته خوند راکوي. زه د مرغیو سره دومره زیاته لیوالتیا هم نه لرم، خو بیا هم دغه کم غږ چې دی دا ډېر زیات خوند کوي. کاکایم سلام. سلام صاحب، جور هستین؟ صحت شما خوب؟ خوش آمدین صاحب. تشکر. صحت مبارک شما. نام مقبولتان بگویید. من محمد ظاهر هستم، یک تن از دکاندارای بازار کافرچی کابل. محمد ظاهر، چقدر وقت میشه که کاروبار میکنی و میشه بگویی که چند نوع پرنده داری؟ اجازه است این چوکی را کش کنم؟ یعنی تو خود صد و سلام نمیکنی؟ ولی ما اگر تمام کلی رو بشونیم خود از کار میمانیم. دکاندار هست این خود تو میگم میگه پیشوی دکاندار سنگ باش آدم نه. بعدش به خفه نشین شما. نه خیر است، اگه خفه شدیم پس میبریم. باره خدا نکنه. شما میبینین که تقریبا 20-25 سال 30 سال است که در افغانستان جنگ روان است. ما هم روی مجبوریت به می پرنده فروشی رو آوردیم به خاطر از اینکه یک لقمه نان حلال را به دست بیاریم. این کسب پتری تان است یا از مجبوریت برای از روی آورد؟ ما براتون چی میگم، شرایط جنگ است. خوشا بال کسی که مثل ما نان حلال پیدا میکنه. اگر نه دست ما هر کاری میشه، اما نه خدا دست ما رو برای چیز دیگه دراز نکنه. این همی چیزی که شما میبینید امروز همه پرنده‌ای که شما قسم میبینید که دیگه جا ما سودا میکنید. چند نوع پرنده داری؟ تقریبا 10-15 نوع پرنده است. امی سر و صدایش که است، امی پک 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 پک. این همینا را که شما سعی میکنین اینا بودنهای خواننده است، مردم قندار میان میخرن. ایناش کفترها است که امروز اما مردم به میشوق آغشته است. به خاطر از اینکه شرایط امروزی رو شما میبینید که در هر جای بری یا انتحار است یا انفجار است. بهترین چیز که یک دانه کندی یا یک ذره کفتر دانه شوی در کنج خانه باشی. در کنج خانه بشینی و او برات بخوانه و از اون لذت ببری. مثل غزال عنایت واری بخوانه یا رانا سعید واری؟ یا رانا سعید چی است؟ غزال عنایت چی است؟ مثل یک هنرمند واقعی، مثل استاد ناشناس بخوانه، مثل بابای موسیقی بخوانه، یا چیزی یک هنرمندانی که تجار هستند. از این کار پرنده خوب است یا نه؟ پرنده 100% خوب است. اونا خو لاولب میگه پرنده خو مغزت آرام میسازه. کدام پرنده صدایت خیلی خوشت میاد؟ کنیری پولندی، واتر. پولندی؟ ها، امی بودنه که گفتی کدامش بسیار قیمتی است؟ جنگ که میکنه کدامش؟ جنگ که میکنه این نیاز که برای جنگ هستن. میتونی یک دانه را بکشی ما ببینیم؟ نه او باز که یک دانه را ما میکشیم اگه پریدم خیر. نه او نفر مسلکی داره که میگیرن. آن که ما ببینیم یکم. بهتر است که مورد نگه. اینجا که گوش کنین بهتر است. خب گوش کنیم. دست ما ممنوع است که دست ممنوع است. خب یک سوال از تو میکنم ما زید. بله. اینجا خو یک وقت کام فروخت چون کوچه کافروشی بود. این چطور پرنده در اینجا رواج شد؟ سوال خوبی است. در وقت اصلیش که شما میبینید اقامت های اینا تقریبا 100 سال است. شما ببینید که چند کار نشده در چوتاده ولی 4 تراژ داده شده. و از این معلوم میشه که از 100 سال بالاست. نه اینجا در اصلش کاو نان قاق دی کوچه فروخته میشد. همین که میگن کاو فروشی حقیقتا داره. کاو فروشی کاول همینجا بود. مثل مردم با مای خود کاگل میکرد، برای حیوانات خود کای تازه میبردن، از همین کاو فروشی میخریدن. بله، اما امروز کوچه به نام کوچه پرنده فروشی است. تمام خارجی ها داخلی ها می از کوچه دیدن میکنن. چون اثار قدیمی از دیگه سابقه است. از زندگی خود خوشحال هستی؟ چقدر روز پیدا میکنی؟ اگر ما براتون بگم که این جنگای خانمانسوز 95% ما را به خرابی ساخته. به خاطر از اینکه مردم پریشان است، اگر مامور است، اگر متعلم است، اگر معلم است، هر کسی که است، اما نان خود پیدا نمیکنی. خو یک شوق است. وقتی که زندگی خانش پورا نباشه دیگه این پرنده چی به درد میخوره؟ همه قدر پرنده که داری 10-11 نوع پرنده، کدام تا صدای شیاد داری برای ما بکشی؟ نه والا ما متاسفانه نه خیر. خب اگر برای تو پیشنهاد شود، بله، آریانا سعید برات بگوید که همین کل پرنده تا ایلا کو بیا کت ما میری؟ ما هرگز خوش نیستم که آریانا سعید همراه ما گپ بزنه. آریانا سعید برای شما ارزش داره، برای ما ارزش نداره. ما یک عمر که بابای موسیقی تیر کردیم، یک عمر که دو ساسرنگ تیر کردیم. از ساسرنگ یک آهنگش برای ما بخوان که ما بفهم. ای فو خواندن که مردم مردم از رو خواندن ها ریشخند میزنن. مردم خال تجار موسیقی شده. اونا خود موسیقی هستن نمیفهمن. کدی و ساسرنگ که بودی یک آهنگش کوتاه بخوان که ما براتون چی میگم، از ما هم سایه ما بود. ما یک روز از او پرسان کردم که استاد هندوستان که میری چی میده خود کسی ارزش گفتی مردم خود با موسیقی نمیفهمن. گفت ما این سال دیگه سال که هندوستان میرم یک کمپانی است
گفت او کمپانی تو دخترها مویای خود میمونم از سر موی را میرم یک تعداد دیگه گلای یک گل سفید داره یک توگریای گل است ما سر موی میرم تا داخل کمپانی را اما در افغانستان سرسرنگ ارزش نداره اینا کسی موسیقیش اصلا نمیشنه خوش نداره. یک کوتاه از استاد سر آهنگ برای ما زمزمه کو یک آهنگش که ما هم یک کمی لذت از او کسایی نیستم که با هنر و با چیزا دسترسی داشته باشم با پیش کلبچی از اونها بکنم هر کسی با مسلک خود. کدام آهنگش یاد نداری برای ما بخون؟ نه فقط شنیدنش میشنم غزلایش از او شریف جان غزل میشنم میشنم صد درصد دیگه یاد داری؟ نه خیر اینمی چیزا ما کردن نمیدونم به خاطر اینکه نه سر یک هنرمند رشخند بزنیم مثل که هر کسی میبینه و شعرش هم از خودم است کمپوزش هم از خودم قریب است که بگه کل چیزش از فامیل ما برآمده. تشکر خداحافظ. خواهش میکنم تشکر سیدات. نو دلته ډیری کسان راځي د بیلابیلو ولایتونو نه د دې په څنګ کې بهرنیان هم راځي او کاکا دلته سره کاکا ترازو راغسې دې څه خبره کوي. سلام علیکم. وعلیکم. نوم دې څه دی؟ نوم خسته فروش. خسته فروش. ها څه ډول خسته؟ ترخه که خوږه؟ دا خوږه. خوږه څه خرڅې؟ دا کرت. ته یو غږ که چې دا خلک راشي که نه څه دي ډېر زیات خوندور دي مزهدار دي. کرت د کوم ځای دي دا؟ د لوګر شریف نه راوړي. اجازه خو دې ده؟ اجازه تاسو ځای د خالي نه د لوګر شریف یې. و د ورځې څو روپۍ کاروبار کوې؟ سل یو نیم سل. سل یو نیم سل. که چېرته درته ناز اقبال یا نغمه درته ووایي چې کراچي دې پرېږده راځه ما څخه زه د دا پیسې در کوم ځي؟ نه خیر یې دغه صحیح ده. هغوی دې نه خوښېږي او دا کاروبار دې قبول دی؟ نه دا کاروبار مې قبول ده. د چا سندره راته لږ زره وایي؟ نه سندرې نه وایي. شعر راته د چا وایي؟ بس خیر لږه خندا راته وکړه. ډېره مننه. خدای پاک. محمد یوسف د پوخ عمر سړی دی. په دې کوڅې کې تیریږي او دلته شپې ورځې تیروي. دلته نږدې کور دی او دا دلته راځي د دې مرغیو د دې شرارو نه خوندونه اخلي. سلام بابا، خوب هستی؟ الحمدلله شکر. صحت مبارک چطوره؟ الحمدلله شکر که ما مسلمان هستیم. الحمدلله خوش شکر. چند سال عمر داری؟ عمر ما 70 است. 70 سال. به خاطر که اینجا می کوچیک فروشی کدام پرنده را زیاد خوش داری؟ کدام روزا در اینجا می؟ ما یک گذری هم که میرم پرنده ها همگیش مخلوق خداست. همگیش ما دوست دارم. چون که کدامشه؟ ها؟ زیادتر کدامش؟ کفتر است. او کفتر دوست. در جوانی کفتر بازی کردی؟ نه ما تو شوقی کار. شوقی دیگه در هوا دیدی؟ آه. چند پاچایی را تیر کردی؟ چند سال عمر داری؟ 70 سال عمرم است. و پاچایی از ظاهر خان الا یکی هستی اشرف غنی. تو نامایش بگی. ظاهر خان، داوود خان. ظاهر خان، داوود، نور محمد ترکی، ببر کارمل. خب دیگه کی بود؟ ربانی و کرزه صاحب. کرزه صاحبش نمیگم، صاحب خداوند است. کدام حکومت خوشت میاد؟ دولت ما فقط از نجیب چیز میکنم، از دیگهش نه از دیگهش. پدر جان خب برای تو اگه امیال پیشنهاد شود که بیا ریاست جمهوری رئیس جمهور شو برای یک روز چی خواهد کردی؟ برای یک روز ما مو کسایی که خیانتکار بوده در وطن به مردم خیانت کرد، ما وارد از 1000 بالا میکنم در یک روز؟ در یک روز پاچه خود. یک ساعت؟ خب بسیار خوب. خود اگه که برای تو پیشنهاد شد تو دیگه میری رئیس جمهور میشی؟ ما رئیس جمهور کار ندارم. ما چیز هستم، ما خاک مزی وطن هستم. تشکر. زنده باشی بابایم. کدام شعر فکری چیزی یاد نداری؟ ما دیگه چه بگم دیگه؟ شعر بخوان، یک کم زمزمه، یک چیزی آهنگ، یه چیز نیست کتید؟ نه ولی فعلا شعر یادت خب خیر است خوش شو. یک چند دقیقه شعر یاد نداری؟ نه ما شعر نمیگم. مقصد ما فکری یاد داری؟ نه فکری چی بگم؟ ما میگی اولادای ما هم میگی برادرای ما هم میگی جگرخون است.
همگیش اعضای فامیل خود از دست دادن. میگم یک چند دقیقه خوش شویم چیزی نداره. خداوند کریم تان سپارده. بس بخیر باش. خدا مرا دست تبارک. د لیدلو د سیاحت لپاره دغه کسان هم راځي او نیم سوال دا د کوم ځای راغلی دې سره به خبرې اترې کوو. سلام ستانو ډېره مننه. نوم مې نواز خان د بلچرخي څخه راغلی یم. نواز خانه صرف دلته د مرغیو د لیدلو لپاره راغلی که یې خلي هم نه د لیدلو لپاره هم راغلی یم او های خلم هم. څه ډول مرغۍ دې خوښېږي؟ کنري مرغۍ مې خوښېږي. تر اوسه پورې د کنري ساتلې ده؟ او 2 دانې مې ساتلې دي. څه ډول کنري دې خوښېږي؟ چپاپر سپین کنري مې خوښېږي. قیمت یې څو دی؟ قیمت یې ورکوي 6,000 6,500 پورې. والله دا خو ډېره پیسه ده. زه وایم چې دا کاروبار پرېږدم او دې مرغۍ کومه سندره څه درته زده نه ده؟ نه یو ترنم به درته وکړم. لږ زره په لوړ اواز. دماغ راستونه یم خیر ده مشکل نشته. وای یاره د قبرونه څوک خبر دی او که نه دی یاره د قبرونه څوک خبر دی او که نه دی خوله په خوله ده دونه څوک خبر دی او که نه دی یاره د مزو نه څوک خبر دی او که نه دی خوله په خوله ده دونه څوک خبر دی او که نه دی چلجی نکی د هدیرو الکان غواړي چلجی نکی د هدیرو الکان غواړي منځ کې د قبرونه څوک خبر دی او که نه دی منځ کې د قبرونه څوک خبر دی او که نه دی خوله په خوله کې دونه څوک خبر دی او که نه دی. ډېره مننه. دا شعر دا سندره د چا وه؟ باخبر بخیر بوري بیادر دا د چا منتان صاحب والا دی. منتان صاحب خاماس کولی شعر د ټول مالې لکه چې جغل جغل دی کو نه داسې خبر ناز اقبال ولاړې او یو ځای کې اریانا سعید ولاړې چا سره اول عکس اخلي؟ یاره داسې علاقمند خو نه یم نه دی اریانا سعید یم او که ګلپاڼې بیا هغه صحیح ده. ظالمه د ګلپاڼې شو دم ګړي ګوري څه پیغام ورته لري ګلپاڼې ته؟ ګلپاڼې دا پیغام لرم چې دغه اوس دا ویډیوګانې راوتې دي هر ځای کې ګډېږي سندرې سره ګډېږي باید لږ په حیا کې لږ په مسلمانۍ کې لږ په پښتنیتوب کې باید لږ هوا مینه در سره لرم او چې پوه شي یاره مینه خو یو سړي سره لرم. کلامانې تا تمام دا تمام. دوستانو مننه چې تاسو زمونږ ویډیو ولیدله او د دې په څنګ کې زمونږ ملتیا مو وکړله. کافروشي کوڅې ته راغلم زما دا کفتره هم ډېره زیاته خوښه شوله او قیمتي ده. د دې نه مننه کومه ګفټ کې راته راکړله. دا به زه ویسم او زه بیا هم وساتم. تاسو چېرته یاستئ روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه باندې اوسئ او د دې په څنګ کې دلسوز صافي یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ او زموږ د ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بیا د خدای په امان.